یو ور بیا سړي مشر زه رحمان بونریم دا خو ما سره په پروګرام کې میلمه دی د پښتونخوا نېشنل پارټۍ چیرمن هغه خوشحال خان کاکړ سے پروګرام کته بخراله وي ډېر مننه بونری صاحب تاسو ډیره مهرباني او زه لیدونکو اردوونکو ته به دا کیسه بیا وکړم چې څونه ستونزو نه تاسې تېر شوئ یا مونږه د دې مرکې د ریکارډینګ لپاره ځکه چې دغه ته د انټرنیټ ډېره غټه ستونزه ده په پوره بلوچستان کې د پاکستان حکومت انټرنیټ یا وای فای بنده کړې ده او موږ 2 ساعتونو کوشش کوو چې دا مرکه ریکارډ کړو خو د انټرنیټ د لاسه نه ریکارډ کیږي بهرحال زه وخت نه ضایع کوم زه به لومړی راشم ډېر موضوعات دي باغې خبرې کوم ستاسې د قومي اسمبلی سیټ د نتیجو نه تاسو انکار کړو تاسو داوا تاسو ګټلې ده عدالت ته لاړې عدالت کې یو پریکړه وشوه فیصله وشوه چې ستاسې شمیرې سیوا شوې البته اوس هم تاسې قومي اسمبلی کې نه ستاسې مخالف ناست دا څه کیسه روانه ده کاکړ صاحب ډېره مننه بونری صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې دا کیس د یو نیم کال روان دی په الیکشن کمیشن کې بیا په الیکشن ټریبیونل کې نو په مختلفو مراحلو کې دا ثابت شو او دا تسلیم کې الیکشن کمیشن چې زموږ د ویب سټ مطابق او زموږ د آرو چې کوم ریکارډ دی د غي مطابق او زموږ د الیکشن کمیشن ریکارډ مطابق چې پښتونخوا نېشنل پارټي دا سیټ ګټلې دي بیا د غي پس الیکشن ټریبیونل د ووټو برته شمیره وکړه چې تاسو برته ریکاونټینګ وکړي په هغه ریکاونټینګ کې پښتونخوا نېشنل پارټي دا سیټ وګټي البته د الیکشن کمیشن په ساز باز باندې د دوی پر بدنیتی باندې دوی راولاړ سو په اخري پیشي به ولا د ججمنټ به دوی کولې د فیصله به کوله دوی زموږ ټریبیونل جج بدل کړي دا کیس بل جج ته واستولې نو هغه فیصله په هغه ځای پاتې ولا دا کیس بل جج ته لاړې نو موږ د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دوی کړي دا په جج چې دوی کوم تورونه لګولې دي زموږ په کیس باندې چې کوم هغه څه ورته الزامات دوی لګولي کیس باندې کمزوري کول لپاره نو هغه موږ اوس په هایکورټ کې چیلنج کړی دی نو ګورو به چې اوس څه کوي دا څوک دی د پښاولې تاسې دا مسله چې دا ستونزه چې دا د جنجال چې د روسو پورې موجود دی د چا د لاسه دی بنیر صاحب ګرد جهان او بالخصوص پاکستان به خبر دی چې الیکشن کمیشن د دې تر شا دی او الیکشن کمیشن د اسټابلیشمنت په لاس کې دی اسټابلیشمنت غواړي چې څوک اسمبلی ته راولي هغه راولي چې څوک نه راولي هغه نه راولي ستانه څه خطر د اسټابلیشمنت په اسمبلی کې کاکړ صاحب نور خدا هیڅ نشته هغه خبرې دوی نسی برداشتولای چې کومې ملیشي د عثمان خان کاکړ کولای نور زمام نه دي زده چې زده مې هغه خبرې دي چې د دوی زده وي د کولې د دمه زده کړي وي نو د پښتانه کام خبره کول د امن او امان خبره کول د دهشتګردۍ د ختمولو د مخالفت خبره کول د واک او اختیار خبره کول د ظلم خلاف درېدل د مظلومانو حمایت کول په ملک د جمهوریت د لپاره هل ځل کولې د جمهوریت حمایت او د آزاد عدلیه خبره کول د آزاد میډیا خبره کول بدغه زموږ کسور دي نور د څه کسور دي زموږ ساسې ګوند پښتونخوا نېشنل پارټي وس د پښتنه منطقه کې د بد امنۍ د ختمېدو د دهشتګردۍ د ختمېدو د پښتنو د سیال ژوند یو فارموله لري څنګه امکان لري دا بالکل دا سی واضح فارمولا ده بنیر صاحب ګوره واضح فارمولا ده چې دا وس بدامنی او د دهشتګردي او بیا د روان اپریشن چې زموږ په وطن باندې وسره روان دي د دې واحد لاره پښتون نېشنل فرنٹ دی د پښتون چې کوم سیاسي ګوندونه دي د دوی یوالي دي او د دوی یوالي بعد د ولسونو طاقت دی هغه ملي بوله چې د ولس زور د خدای زور دی چې دا پارټیانی او دا قوتونه سریوسی او بیا د ولس زور ور سره نو بنیر صاحب دا یوازې دهشتګردي خو پرېږده په دې ملک کې موږ سیالان کېدای سو په دې ملک کې موږ برابري ګټلی سو او موږ د نړۍ سره سیالان کېدلی سو که موږ دا قوتونه سره یو سو او د ولس ته موږ سره حمایت وي پښتون نېشنل فرنٹ څه معنا او څنګه ګوره بنیر صاحب پښتون نېشنل فرنٹ داسي چې زموږ خواهش هم دا دی او دا د ملي شهید اخرنۍ چې د ځوان په اخرنی وختونو کې د ارمانو د ویلې چې پښتون نېشنل ایجنډا
داسې ایجنډا چې هغه د ټول سیاسي ګوندونو وي په پښتونخوا وطن کې او پر هغه باندې ټول ولسونه متفق وي او دا ایجنډا جوړولو لپاره د دې ایجنډې د عملي کولو لپاره پلان ترتیبولو لپاره دا چې کوم سیاسي د پښتون قومي تحریک چې کوم نماینده ګوندونه دي نو د هغوی یو اتحاد د هغوی یو فرنټ هغه ته موږ دا ویلی سو هر نوم ورکولی سي موږ دا وایو چې یو پښتون نیشنل فرنټ پر نامه باندې موږ یو داسې اتحاد راوړو چې هغه د دې وطن اصل نمایندګي وکړي یعنی پښتانه ملتپال ګوندونه په پښتون نیشنل فرنٹ کې شامل شي معنا پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي پښتونخوا پی کې میپ عوام نیشنل ګوند ان ډي ام او داسې نور دا ټول بالکل مثال وس پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي د عوامي نیشنل پارټي د داسې ان ډي ام دی داسې پی ټي ام دی پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي وطن پارټي دا ټول پارټیان چې هغه د پښتانه قوم نمائندګي کوي هغه د غوي سلوګن او د غوي مرام د دی چې قوم دوست وطن دوست قوتونه ځانته وای د دوی یووالي او دا یووالي ته د فرنٹ نوم ورکول او یو هغه رنګي مثال یو سنگل پوینټ ایجنډا لاس پوینټ ایجنډا سل پوینټ ایجنډا یو متفق یو ایجنډا د وټا کی چې هغه بیا د لر او بر افغان په نړۍ کې چې چیرې پښتون آباد دی دا غوي یو متفق ایجنډا ها کاکړ صاحب تاسو خبره داسې کوي چې اتحاد پکار دی د ملت او د ملي ګوندونو یا د ملت پالو ګوندونو خو تا خو په خپل شروع د خپل سیاست د بلتون نو وکړه پښتونخوا ملي او ګوند دوزه او پښتونخوا نېشنل پارټي دی جوړ کړه هغه ګوند چې تاسو پلار محترم پکې شامل وو نو ته په خپل د بلتون په لار روان شو د خپل سیاست آغاز داسې وکړ پښتانه یو کول ارمانجنې بنيري صاحب که تاسو ما خبرې ته پام کړی ما دا خبره وکړه چې پښتون نیشنل فرنٹ جوړول مثال چې دا ټول پارټیان یو ځای سي یو فرنٹ جوړ کی ما به کېدای شي دا خبره نه وي کړې چې یو شریکه پارټي د جوړ سي او ټول ګوندونه د دې پارټي کې زم شي او بل خبره تا دا وکړه چې موږ دا پارټي چې تا ویلې چې دا پارټي تاسو جلا کا یا پارټي تاسو ماته کا نو په دې حواله باندې بزویم خبر وی ولسونه ټول په دې خبر دي چې اوله خبره دا پارټي ماته کړې موږ نه ده د دې پارټي ز په یو ورځ باندې چې د مرکزی کمیټې میټینګ داغه وخت په خواني سیکریټری جنرال چې راغوښتي و مختار خان یوسفزي صاحب په یو ورځ باندې د پارټي 15000 کسان پارټي 15000 ورکر کارکونان دا په یو ورځ باندې وېستل شو په دې تور باندې چې تاسو ولې د یو آئینی ادارې میټینګ راغواړي دا ګناه په دې ګناه باندې موږ ونیول سو او 15000 کسان په یو ورځ باندې د یو میټینګ په ګناه باندې داخل د پارټي وشړل سو آیا اوس تاسو زموږ حال کوو چې زه دا وسی چې تاسو موږ د پارټي کې نه کوو تاسو د پارټي لاړ سي نو آیا موږ بیا سیاست پریږدو موږ سیاست لکو موږ د پښتانه کام خبره لکو لمشته خو بل لاره پاتې نه و وسم مرتدا پیغور را کول کېږي تاسو خو شړل سی یاسي نو چې تاسو چې موږ وشړل سو نو خو مرته بل لاره پاتې نه سو چې موږ بخپل پارټي جوړوله موږ بخپل لاره خصله او البته دا سوال پکار دی چې د زموږ د تیرو ملګرو نه وسی چې تاسو په څه تور باندې په څه وجه باندې دا پارټي ز خل وشړل او تاسو دا پارټي ولې ماته کړه په یو ورځ باندې 15000 کسان چې هغه کم از کم ماضی شل کاله و تر 50 کاله هم ماضی په دې پارټي کې په پښتون قومي تحریک کې داخل کو تر کړي ول نو دا په دې ګناه باندې په کار چې هغه خلک ونیول سي مرته خدا په غور دی مرته خدا دغه کول کېږي چې تاسو خو شړل سي خلک یاسي نو شړل سي خلک لپاره یو لاره ولا چې موږ بل پارټي جوړوله البته نن موږ دا وایو کزموږ او د دوی لاره جلاده کزموږ د دوی سیاست وس جلا دی لکه څنګه چې هغه ټایم په خواني مشر دا ویلې چې وروره څوک به وس اسټابلیشمنت ته موږ لار ورکو څوک به د پنجابي استعمار ته استعمار نه وای هغه دا ویلې چې دلته به د دهشتګردیانو سره موږ سر نه بندو په افغانستان کې وس طالب مورکه قوت دی هغه به موږ تسلیمو نو په دا خو زموږ واضح اختلاف په دې دا زموږ د پارټي سیاست نو
البته اوس د سیاست جلا، زموږ سیاست جلا، د لیاره جلا، زموږ لیاره جلا. خو د پښتانه لپاره بیا هم موږ دا وایو که هر څو موږ لیاره جلا سي، د پښتانه لپاره او زموږ د وطن لپاره یووالی لازمي دی، ضروري دی. او لومړیتوب به اوس بعد نه بحث وشي. زه نور هم په دې ژور بحث کوم، خو په دې ځای کې غواړم دا خبره لږه نوره کلیر شي. ستاسې ایجنډا د پښتون فرنٹ یا د پښتون ملت پالو یو ځای کېدل، د پښتون وطن کې د سیال ژوند په خاطر، پای کې بیا نور ضمنیات شته دی. اولیت دا دی. خو بلې خوا ته د نورو ګوندونو د ملت پالو چې تاسو یې غواړئ ځان سره یو ځای کوئ، د هغو اولیت په پاکستان کې د جمهوریت قیام دی. د جمهوریت د قیام لپاره د ځینې نیول شوو خلکو د قیدونو نه راخلاصولو تحریک دی. تاسو به د جمهوریت قیام لومړی کوئ که چېرې د نیشنل فرنټ باندې اتحاد کیږي که نه، کومه مطالبه چې تاسو د هغې به تاسو بل ځان سره ملګری کوئ؟ بنیري صاحب بالکل پښتونخوا نیشنل پارټي موږ وایو چې دا یو قام دوسته، وطن دوسته جمهوري پارټي ده. پر جمهوریت باندې زموږ یقین دی او په دې ملک کې موږ جمهوریت غواړو، خامخا یې غواړو. دا سیاست بې جمهوریت نشي کېدلی. البته خبره دا ده چې زموږ ترجیحات په کار دي چې معلوم وي. اوس زموږ په وطن کې چې کم ناورین دی یا کم جنگ زموږ وطن ته را روان دی، یا کم دا تاسو اوس ترهګري ویناستئ، اپریشنونه ویناستئ، د پښتانه په هره چاره کې ژوند دا ټایم ډېر سخت دی او تریخ ژوند دی. نو اولین ترجیح دا ده او زموږ ترجیحاتو کې به دا خبره وي چې موږ اول په کار دا دی پښتون نیشنل فرنټ خواته لاړ شو. ها د جمهوریت چې کوم هلې ځلې د جمهوریت دپاره چې کوم هغه څه ورته اتحادونه دي یا د جمهوریت دپاره چې کوم نارې وو، هغه به څنګ پر څنګ باندې روانې وي. خو ترجیحات په کار دا دی چې هغه د پښتانه کامه خواته وي. یعنی د عمران خان صاحب له قید را خلاصول به ستاسې ترجیح نمبر دویمه وي، لومبی به نه وي؟ نه، دا اوس خبره داسې ده چې لومړی زموږ ترجیحات دا دی چې موږ په لکونو پښتانه چې وژل کېږي، په کروڑونو چې بې کوره کېږي، موږ په کار دا دی اول هغه لکونو پښتانه ژوند وژغورو، او په کروڑونو چې سبا بې کوره کېږي اول په کار دا دی چې دغه کورونه وژغورو. ها د عمران خان صاحب دپاره که پر څنګ باندې یو تحریک روان وي، که یو خبره روانه وي، هغه هم صحیح ده، د هغې سره موږ یو اختلاف نشته. کاکړ صاحب اوس دا راته ووایي چې تاسو 2 ورځې فکر کوم وړاندې عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولي خان هم په کوټه کې شاید وو، تاسو یو ځای وئ، د پی کې میپ مشران هم په هغې غونډه کې په هغې پیسې کې بلوچ ملت پالان هم وو. دې کې څه پرېکړې وشوې؟ دا تاسو چې کوم خواهش لرئ فرنټ یا اتحاد جوړېدو باندې هم بحث وشو که نه د دې موخه یا مقصد بدل وو؟ بنیري صاحب ایمل ولي خان صاحب راغلی و، د دوی دلته پروګرامونه وو. نو د NP لخوا یو آل پارټیز قامي جرګه راغوښتل سوې وه چې په هغه کې پښتون، بلوچ او هزاره پارټیانې، دا نماینده پارټیانې او بیا ملګر چې کومې پارټیانې وې په هغه کې پاکستان پیپلز پارټي هم شریکه وه. د دوی د دې آل پارټیز کانفرنس مقصد دا و چې په خیبر پښتونخوا او په پښتون بلوچ ګډه صوبه کې د دهشتګردۍ په حواله باندې، د ماینز اینډ منرل ایکټ په حواله باندې، د ډیت سکواډ په حواله باندې، او دا کوم لارې چې بندې دي د ایران بارډر دی، د ډیورن لاین چې کوم زموږ پولې دي دا چې بندې دي، په دې حواله باندې د آل پارټیز کانفرنس و چې یو ښه کانفرنس وسو. خو البته په دې کې دا د پښتون نیشنل فرنټ په حواله باندې یا د محکومو قومونو د فرنټ په حواله باندې داسې مجلس نه دی سوی. خو البته د ایمل ولي خان صاحب سره موږ دا بحث کله چې دا اوسني حالات چې پښتانه وطن کې دي، په کار دا دی چې موږ یو پښتون نیشنل فرنټ خواته لاړ سو. نو ده هم د دې بالکل څه ویلې، د دې حمایت یې کولی، دا خبرې زار دم کولی چې اوس حالات داسې دي، په کار دی چې موږ یووالی ښکاره کوو په راروانو ورځو کې. نو د ایمل ولي خان صاحب سره به لیدنه کوو او بیا به مخته په دې فرنټ باندې به چې هر پیشرفت کېږي نو هغه به بیا تاسو سره شریکوو. او څوک دې کې نور شاملېدی شي تاسو په خیال باندې؟ ځکه چې محسن داوړ صاحب سره ما خبرې وکړې، افراز صاحب خټک صاحب سره، دغه شان د عوامي نیشنل ګوند هم د یو لوړ رتبه مشر سره په دې موضوع ما ځان پوه، نو هغه ویل چې و دې کې امکانات شته دی
نو تاسو خو جرګه او مرکه سره محسن داوړ صاحب د ګوند نېشنل ډیموکراټک ګوند ستاسو ګوند او داسې یو افتاب شرپاو صاحب ګوند کړی دا نور څوک په دې کې نېشنل فرنٹ کې تاسو فکر کوئ شامل دي شي د دې سیاسي ګوندونو علاوه او په دې کې څه پرمختګ شوی دی؟ بنيري صاحب زموږ تمه خو دا ده ځکه چې دا ټولې پارټیانې یو تاریخ لري او د پښتانه قام سره موږ دا ویلی سو چې وفاداره پارټیانې دي. نو زموږ امید خو دا د هیله خو دا ده چې هم به عوامي نېشنل پارټي، هم به قومي وطن پارټي، هم به انډي ایم وي، هم به پی ټي ایم وي، هم به پښتونخوا ملي عوامي پارټي وي، هم به پښتونخوا نېشنل عوام پارټي وي. موږ حد درجه دا کوشش کوو چې دا فرنٹ د جوړ سي. البته دا فرنٹ موږ داسې وایو چې دا زموږ خواهش نه دی، نه زموږ دا خواهش دی چې د دې سربراهي موږ وکړو، نه زموږ دا خواهش دی چې زموږ په هلې ځلې باندې دا کار وسي. زموږ دا خواهش دی چې بس دا مشران دا پارټیانې سره راټولې سي او چې څوک هم مشري کوي یا څه طریقه کار جوړېږي، پښتونخوا نېشنل پارټي به دې ته غاړه ږدي. او حالات داسې دي چې ماته نه ښکاري چې یوه پارټي به هم د دې ځان پر شا کړي. البته که څه هم اختلافات به وي، سخت اختلافات به وي، خو حالات تقاضا دا ده چې یوه پارټي هم دغه نشي کولی چې دوی به د دې فرنټ ځان پر شا کوي. او خو دا فیصله په 11 اکتوبر باندې د خیبر قومي جرګې د پښتنو قومي عدالت کې شوی و، ټول یو شوي وو او پریکړې هم شوي وي او داسې معلومېده چې یو ډېر لوی اتفاق وشو او په ډېرو مجموعي فیصلو باندې کوم چې تاسو ویل د امنیت مسله ده، د وسایلو باندې حق فیصله ده، د ترهګرۍ خلاف مشکوکه جګړه ده وغیره وغیره، هغه بیا تیتر بیتر شو او ټول هم دغه ګوندونه چې تاسو یادوئ او تاسو هم پکې شامل یې تر اوسه پورې په دې باندې یو نشوه. نو دغه ولې ناکامه شوه ستاسو په اند یا ناکامه نه شوه او یو بل پرنټ وس جوړولو ته بیا تاسې کوئ لګیا یې؟ دې کې وایي چې فرق او کاکړ صاحب د غواړم ستاسې د ګوند د مشر په توګه تاسې خپل راته ووایه. بنيري صاحب پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په دې حواله باندې دا دریځ لري چې د پښتون قومي تحریک یا د اوسني حالاتو په مطابق باندې چې موږ کم ګامونه اخلو، په هغه کې دا زموږ جرګې او د آل پارټیز کانفرنس یو ګام دی. لکه تاسو څنګه معلومه ده چې عوامي نېشنل پارټي په باچا خان مرکز کې وکړه، بیا مزدور کسان پارټي وکړه، بیا د هغې بعد بنو جرګه وه، بیا د هغې بعد خیبر جرګه وه. دا خبرې سره موږ بالکل اختلاف کوو، دا د ناکامه ټکي سره چې دا یو ډېر موږ دا وایو چې دا یو ظلم دی، چې دا دشمن دا یو خبره به زموږ وخلو ته اچولې ده چې دا ناکامه سوه. د جرګې چې کوم مقاصد و زموږ په اند باندې دا کامیابه وه، دا ټولې جرګې کامیابه سوې. د ټولو جرګې دا ښکاره کړله چې پښتانه دا ټیم سره متفقه دي، پښتانه د یو بل سره اتفاق کړی دی او پښتانه د پښتون کار سره ولاړ دي. اوس تاسو وګورئ دا څنګه ته ناکامه ورته ویلی سې. دا ټولو آل پارټیز کانفرنس او جرګو دا شعور تر دې ځای راورسولی، د هغه معراج ته ورسولی چې نن ستا په ټول وطن کې پاڅونونه روان دي، نن ستا په ټول وطن کې د دهشتګردۍ خلاف پښتون قام ولاړ دی، نن ستا په ټول وطن کې د فوجي عملیاتو خلاف پښتون قام ولاړ دی، نن ستا هر ځوان په دې خبر دی چې زما په وطن کې کومه لوبه روانه ده. نو دا ته ګټه نه بولې؟ دا چې ته د خیبر جرګې ته خل ناکامه وایي، دا یوازې د خیبر جرګې د خل راټولول او دا دومره لوی طاقت ښکاره کول، دا ته کامیابي نه وایي. البته موږ دا وایو چې دا یو ګام مو موږ واخیستی، کامیابه سو، اوس مخته ګام ته به ځو او مخته ګام دا دی چې دا کار موږ سره راغونډ کړو، دا ټولې جرګې د دوی اعلامیې او د دوی پریکړې دا سره یو ځای کړو، یوه ایجنډه ځین جوړه کړو او یو فرنټ شکل ورکړو. ځکه چې ما ستا انټرویو واورېده نو هلته تا د داوړ صاحب سوال کولی چې دا د دې دپاره به فریم ورک څنګه وي، دا به موږ څنګه کوو. نو هغې دپاره د عملي کولو لپاره یو فرنټ غواړي چې دا فرنټ نه وي، دا پریکړې ته نشي عملي کولی. د دې موږ سره مثال، دا تیر مثال موږ سره پروت دی. او فرنټ چې سیاسي ګوندونه نه وي، تحریک نه وي، دا کامیابي ته نشي تللی، دا عملي کېدلی نشي.
نو فرنٹ د دې یو را روان مخته پړاو دی، د دې یو ګام دی. موږ به اوس د جرګو دا کمې چې کامیابي دي دا به اوس سره یو ځای کوو، دا به یو مخته یو ګام ته وړو او دا ټول سیاسي قوتونه به پر دوی جرګو په د فیصلو باندې او د جرګو په کم اتحاد باندې موږ سره یو ځای کوو. زموږ خو دا په دې باندې نظر دی. ها کاکړ صاحب تاسو د دې خبره کې ما بيخي نه را دانګل او ځکه مې نه را دانګل چې ستا نظر ما غوښتل پوره واورم او ته د یو ډېر لوی سیاسي ګوند مشرک یې که څه هم زلمی یې خو د سیاسي سوچ او د یو ملت د رهبرۍ ارمانجن یې نو ما غوښتل په دې موضوع تاسو واورم. اوس دې ځکه یو دوه ډېر حساس ټکي دي زه غواړم ته په هغې ما پوه کړې. ځینې یعنی ستا په غږ کې د منظور پښتین صاحب په غږ کې د محسن داوړ صاحب په غږ کې په ټولو کې دا لیدل کېږي. ایمل ولی خان صاحب په غږ کې د مشر محمود خان اڅکزي صاحب زه ورته ډېر سخت لوی احترام لرم ته پوهېږې او داسې نورو په ټولو کې دا لیدل کېږي چې پښتانه د سیال ژوند وکړي، یو دې وي، خوشحاله دې وي او په دې وطن کې دې د هغو سره توپیري چلن بند شي او د دې نه علاوه نور هم شیان دي. خو بیا ستاسې غږونو کې دا تاثر زه وینم او سیاست کې اختلاف وي، تنقید هم وي، ګیله هم وي، شکایت هم وي، ته په دې پوهېږي او هغه په بنیاد باندې خلک د یو بل خلاف لوړ نه راغلي. خو داسې معلومیږي ستاسې سره د مرکو نه وروستو چې زه محسوسوم ستاسو کارکوونکي دا فکر کوي چې یاره تاسو په خپلو کې شاید یو کېدو ارمانجن دی خو دا بونیری چې کله مرکو کې اتفاق په نفاق بدل شي دا واقعي زما د لاسه دا نفاق ته فکر کوي جوړ دی زما د مرکې د لاسه چې منظور پښتین صاحب سره مې وکړه، محسن داوړ صاحب سره مې وکړه، ستاسو سره یې کومه دا وجه ده؟ نه بونیری صاحب دا خو ګوره دا خو نو زموږ یو څه سیاسي پارټیانو کمزوریانې شته. موږ دا تسلیمو چې موږ خپل کارکنانو ته یو په ځای باندې داسې څه کارکنان خامخا پاره پارټي کې وي چې هغه د عقل د منطقه کار نه اخلي، خپل کمزوري خپل کوتاهیانې پر بل باندې اړوي. ته یو جرنالیست یې، ته به حق خبره، ته به د رښتیا خبره مخته راوړې او تا خپل ذمواري په مخه کوي. هغه زموږ کمزوریانې دي که موږ تر اوسه یو سوي نه یو، موږ کار نه دی کړی، په دې کې ستا څه قصور دی؟ خو که ته انټرویو نه کوې هم نو موږ تر نن ورځې پورې خو سره کښېنستلي نه یو، موږ خو فرنټ نه دی جوړ کړی. نو که ستا انټرویو بعد هم به زه دا وایم که زموږ ارادې نه وي دا نشي جوړېدلی. خوشحال خان کاکړ کې او خوشحال خان خټک دا دوه نومونه په ما ذاتي توګه ډېر ګران دي او ستا ته نه معلومه خو ستاسې پلار محترم صاحب سره کله نا کله به ستا د نوم ذکر کېده. نو د خوشحال خان خټک یو شعر ماته رایاد شو چې بندوبست د کائنات شي په خبرو لسلو صدقه شه سل تر زرو، یعنی مذاکره، مکالمه، مرکه، انټرویو، خبره اتره، جرګه که دا نوي نو ګند نه ختمیږي، جنجال نه ختمیږي، بحث پکار دی، د بحث سره مشکل ختمیږي. یعنی دا مرکې باید وشي، دا خبرې مخې ته راوړل شي، دا سپیناوي وشي او دا ډېر بونیری صاحب ګوره دا مرکې چې نه وي نو موږ ته به دا زموږ کمزوري څوک راته په ګوته کوي. نو چې څوک مرکه نه کوي موږ کمزوري نه په ګوته کوي. تا خو هغه کمزوریانې په ګوته کړي دي، تا خوشحال زدال کړی دی چې ولې تا دا کامي جرګه ولې ستاسو د لاسه ناکامه سو. نو زه خو به جواب کوم، زه خو به وایم نو چې یا کامیابه ده یا ناکامه ده، یا زما له وجې نه ده یا د بل له وجې ده. ستا خو حق دی، ته خو بې کوې، ته خو به سوال کوې. نو دا خاصې یو بحث دی چې بس موږ راخاصې دی چې بونیری صاحب ولې سوال کوي، ولې مرکه کوي. بونیری صاحب به بالکل سوال کوي، مرکه به کوي، بونیری صاحب به تنقید کوي او شدیده تنقید به کوي چې موږ که په موږ کې کمزوریانې وي نو ولسونه ته ښکاره شي او موږ بالکل خپل په کمزوریانو باندې غور وکړو او دا ختم کړو. زه بلې پوښتنې نه مخکې د خپل زړه یو حال به دا ته ووایم او ستا د پلار په احترام کې چې دوست و زمونږ او ته زما نه کشر یې، خو د یو سیاسي ګوند مشر یې او په دې زه تا ته احترام لرم چې یقین کولی شي چې نوي ځله نوي وخته او نوي فیصده خبرې چې دي چې هغه زه پوهېږم چې هغه جنجال جوړېږي، هغې باندې زه بحثونه نه کوم او کله هم هغې باندې ما خبر نه دی ورکړی یا په خبر نه ورکول غواړم. زه د هر کور، د هر ګوند، د هرې لانجې او جنجال نه خبر یم، خو زه په دې باندې خبریالتوب ځان نه غواړم چې په دې خبریالتوب وکړم. زه په قام او ملت په کولو یقین لرم او په دې بنیاد باندې په مناظره او مذاکره یقین لرم. بهرحال زما د مرکې نه به بیرته راشو، اوس د خیبر جرګې باسو شو
تاسو ول نېشنل فرنٹ جوړیږي خو نېشنل فرنٹ یو ملي کورنی مسایل دی په دې باندې تاسو ایجنډا دا او د نېشنل ایجنډي خبره هغه چې عثمان کاکړ څخه کول تاسو کوي و د نېشنل فرنٹ خبره کوي خو د نېشنل ایجنډي نه پار ته په دې کې گاوند افغانستان دی او دا د پښتنو ملت پالانو د سیاست سره تړلې موضوع ده نو په دې خو ډېر اختلافات دي د عوامي شلګون خپل موقف ته تاسو د مشر محمود خان سګزي ذکر وکړ طالبانو په خپل د خپل موقف ته په دې بیا څنګه یو کېږي تاسو د طالبانو په خپل هغه دریز نه لري کم چې ان پی لري یا چې کم پی کې مپ لري ګوره بنری صاحب بشک یو ځای به داسې راشي چې د افغانستان متعلق به زموږ رای سرجلا وي خو البته د افغانستان متعلق یو څو رای داسې دي چې هغه زموږ ټولو سره ګډې دي هغه جلا نشي کېدلی هغه رای داسې دي چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د مداخلت نه وي او بالخصوص د خارجي ملک لخوا یا د ګاونډي ملک لخوا د په دې کې هیڅ قسم مداخلت نه وي په دې به یو څوک هم اختلاف له موږ سره نه کوي او دویمه خبره دا د افغانستان کې د اساسي قانون دپاره او په افغانستان کې د الیکشن دپاره به زه وایم چې څوک به اختلاف دې خبرو سره نه کوي یا په افغانستان کې د انساني حقوق چې کومه پامالي ده په دې حواله باندې یا بیا دغسې د ښځو د په تعلیم باندې چې کوم بندیز دی نو په دې حواله باندې به زه وایم اختلاف ډېر کم وي او که بیا هم اختلاف وي نو یو دوې نقطې خو داسې راتلی سي چې موږ دا ویلی شو په افغانستان کې د مداخلت نه وي زه هم دغه نقطه کېدلی سي چې بالکل د دې سره به یو څوک هم اختلاف نشي کولی که موږ په دې هم کامیابه سو البته هر زموږ د پارټۍ خپل دریځ به وي که موږ په دې هم کامیابه سو چې موږ وایو په افغانستان کې د مداخلت بند سي او موږ دا همت وکړو چې موږ دا مداخلت بند هم کو نو دا به هم ډېره لویه کامیابي وي زموږ دپاره د ډیورنډ په لیکه باندې ټول افغانان ډیر زیات واضح هغه دریځ لري چې افغانستان کې دی او هغه د فرضي لیکه مني مستقل سرحد نه مني او پښتونخوا کې او په لر کوزو بره پښتونخوا کې جنوبي او شمالي کې د پښتنو ملت پالانو غوندو خپل دریځ په لومړي ځل دا تاسو تاسو نه کوم تاسو د ډیورنډ کرخه تا سوای ګوره بنيري صاحب دا ډیورنډ چې تا وصیات کوي دا یو حقیقت دی د دې خپل تاریخ دی دا په جهان کې یو څوک هم حتی کې به موږ دا وایو چې دا تاریخ پنجابی هم نشي بدلولی دا تاریخ خوشحال نشي بدلولی دا تاریخ په افغانستان کې ناس چې هر څوک دی که طالب دی که بیا موږ پخوانی حکومت دی دا تاریخ یو څوک هم نشي بدلولی ډیورنډ کرښه یو حقیقت دی هغه که څوک نه مني هغه حقیقت نه مني یہ ډیورنډ کرښه د مستقل سرحد په توګه یو حقیقت تاسو منئ موږ ګوره موږ دا وایو چې ډیورنډ چې تا ورته ویلې نو بیا خو د ډیورنډ خپله یو هغه څه ورته ما درته ویله چې خپل شرایط دي او ډیورنډ چیز دی نو چې ته یا به سرحد ورته وایې یا به ډیورنډ ورته وایې بس فرق یې دا دی نو یا به سرحد وي دا یا به ډیورنډ وي موږ ډیورنډ ورته وایو سمه ده کاکړ صاحب اوس یو دوه پوښتنې نورې کومه چې د ملت د راجوړونې ارمان او ستاسو تحریک مخکې بحث وکړو د دې امکانات څومره دي تاسو په کوم ځای کې کوم غټ چیلنج چې تاسو فکر کوئ موجود دی اوس دا وخت او هغه که ختم شو دا ټول منظور پښتین صاحب محسن داوړ صاحب احمد ولی خان صاحب آفتاب شیرپاو صاحب خوشحال خان کاکړ صاحب محمود خان اشکزی مشر محترم او داسې نور به دا یو ځای ته شي د دې امکانات تاسو وایي شته دی کوم ځای کې غټ چیلنج دی چې هغه ختمېدی شي او د هغې سره دا ټول یو ځای کېدی شي بنيري صاحب یو ځای موږ کېدای شي دا ووایو چې اوس بیخي هغه نه په بغض کې وایو نه په هغه څه ورته وایو په نفرت کې دا خبره کوو نو زموږ امید خو دا دی چې اول خو به محمود خان اڅکزی صاحب هم په دې اتحاد کې ځان ګډ کړي دا امکان لري چې وروره چې هغه د اتحاد ته راسي خو چې دی د کوم تحریک سربراهي کوي د تحریک تحفظ آئین پاکستان نو هغه یو کېدای شي د رکاوټ یو سبب وګرځي چې دوی به دا وایي چې موږ یو تحریک چلو
لہذا د دې تحریک لاندې بیا موږ د جمهوریت دغه هم کوو او د دې لپاره هم هلې ځلې کوو. نور خو فی الحاله داسې یو مشکل زموږ تر مخ خو نسته چې موږ کومې خبرې کړې دي یا کوم دغه موږ کړی دی. په دې کې فی الحاله خو موږ داسې مشکل نه دی محسوسه کړی چې یا د انډیم لخوا وي یا د پی ټی ایم لخوا وي یا د عوامي نشر ګوند لخوا وي یا د قومي وطن پارټۍ لخوا وي. خو البته ډایلاګ کږي، خبرې کږي، ورځ تر دې بله یو مثبت یو څه ورته وایي ماحول جوړېدونکی دی. او زه یو دوه درې پوښتنې نورې لرم. دا د روانې ترهګرۍ دا موضوع چې دا په وزیرستان کې څه روان دي، باجوړ کې څه روان دي، دا وخت ما او تا چې خبرې کوو عملیات روان دي، په تیرا کې ځای په ځای جرګې جوړې شوي دي، وسلوال راغلي دي، خلک ګنګس دي. تاسو ګوند په ځانګړې توګه ستاسو د ګوند تپوس کوم دې ټولې لوبې ته په څه نظر ګوري؟ ګوره بنیري صاحب، اوس خو موږ دا وایو چې ماشوم هم په دا خبر دی چې دا دهشتګردي یا دا ترهګري چې په دې ملک کې ده، دا د دې ملک د واکدارانو لخوا دلته راوړل شوې ده. اوس زموږ دا بدبختي ده، د دې ملک دا بدبختي ده چې د تېرو 50 کالو راسي موږ د پردیو په جنګ کې اخته یو. اول موږ د امریکې دپاره د وروسته شکست ورکولو لپاره موږ د خپل ټول وطن راواخیستې، د پښتون بیلټ په دې ملک کې موږ راواخیستې، موږ ورته واچوي. اوس بیا د چین د مقابله کولو چې امریکا یې کوي، نو د هغه د راګرځولو لپاره یو واره بیا دا وطن او دا خطه یو واره بیا د امریکې د مفاداتو دپاره بیا ورته اچول کېږي. او د دې واره د دې به دومره سخت تاوان پنجاب هم خوري چې دوی تصور هم نشي کولی. نو موږ بار بار دا خبره ورته کوو چې په کار نه دی موږ د پردیو جنګ خپل وطن ته راوړو، پردیو جنګ د ملک ته راوړو. موږ په کار نه دی چې د دې وطن د وسایلو د لوټلو لپاره دا ترهګري او دا بدامني په دې خلکو په دې وطن باندې په پښتنو باندې موږ مسلط کړو. بلوچستان کې سره باندې کاکړ صاحب بی ال ای ټوپک راپورته کړی دی. تا ما چې مرکه کوله د دې نه مخکې موږ دا مرکه یو برخه ریکارډ کړه، خو هغه انټرنیټ دراسه برباده شو ځکه چې پاکستان هلته کې عملیات کوي، انټرنیټ یې بند کړی دی او پاکستان د هغې خلاف عملیات کوي. بی ال ای وایي موږ بلوچستان بیلوو له پاکستانه ځکه چې دا زمونږ په وسایلو باندې قبضه کړې ده. هلته دې جنجال ته څنګه ګورئ تاسې؟ ګوره بنیري صاحب، بنیادي خبره دا ده چې په بلوچ سیمه کې، په بلوچ وطن کې اوس دا وخت دومره سخت نفرت دی، دومره سخته غصه ده، محرومي یو داسې حد ته رسېدلې ده چې د بلوچو زه به دا وایم چې 99.9% بلوچ دا ټیم خوابدي دي. ګوره هغه بېله خبره ده چې دوی وایي څوک وایي زه ازادي اخلم، چا ټوپک په لاس کې راخیستې، ازادي اخیستی سي نسي اخیستی دا بېله خبره ده. خو البته چې ته نن بلوچ سیمې ته راسې بنیري صاحب، چې د قلم خاوند دی، د کتاب خاوند دی، د عقل خاوند دی، پرامن دی، سیاسي سړی دی، وکیل دی، ډاکټر دی، کاروباري دی، ځوان دی، هغه دا وخت دومره سخت غصه دی، هغه دا وخت دومره سخت مایوسه دی، هغه دا وخت دومره ځان غلام ګڼي چې موږ تصور هم نشو کولی. هغه دا وخت د پاکستان د اسلام آباد د پالیسیو ځه، د اسلام آباد د دې موجوده نظام ځه هغه بالکل تنګ راغلی دی، بیزاره راغلی دی او هغه به موږ دا ویلی شو چې هغه بالکل دا خواهش لري چې یاره به زیاته موږ په پاکستان کې گزاره نشته. کاکړ صاحب دا this is very interesting. زه په دې باندې په نور نړۍ کې چې د کله پښتنو سره بحثونه کوم، تاسو هم ویل چې 99% بلوچستان چې دی هغه ناراضه دي، ناخوښه دي، غصه دي او ټوپک راپورته کړی دی یا نه غواړي د پاکستان سره. هغه مشکلات چې بلوچستانو ته ورپېښ دي د هغو په وسایلو قبضه، د هغو بچیانو سره توپیري چلند، د ژبې په مورد کې، د قام په مورد کې او د نوکریو په مورد کې د وغیره 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 دغه مشکلات او چیلنجونه خو پښتانه شاید زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو 99% پښتانه د پاکستان سره راضي معلومیږي، د بلوچانو په مقابل کې دا فرق ولې دی؟ بنیري صاحب ستا خبره بالکل حقیقت لري
چې یو خواته بلوڅ مطلب موږ دا ویلی سو چې ټول، بله خواته پښتون موږ دا ویلی سو چې بالکل یو ډېره کوچنۍ برخه هغه دا وخت ځان به زه دا وایم چې یا غلام ګڼي یا د ریاست خواته دی خپله محرومي محسوسه کوي. د دې وجوهات خو بنیري صاحب دا زموږ په وطن کې د دې تیرو 200 کاله راسي چې کوم عملیات روان دي یا د پښتانه په وطن کې د روسو د برطانیې د وخت زه موږ ته د ګریډ گیم له وخت زه بیا چې دا د سوړ جنګ وو، بیا د هغې بعد د پاربونو ریال رالو، پاربونو ډالر رالو، پاربونو پاوند رالو. نو زموږ په ځوانانو کې، زموږ په خلکو کې یو ډېر لوی څه ورته وایي ذهنسازي سوې ده. موږ نن دلته د بلوڅ یو مشر دی، د مذهبي جماعت یو مشر دی، نو هغه دا خبره کوله چې سی خواته غټه مسله چې دې ته په هغه څه موږ دی کامپرستي چې ورته وایي، په هغه کې لویه چې دغه دی هغه زموږ مذهبي اړخ موږ ډېر زیات ټینګ کړی دی، موږ ډېر زیات نیولی دی. زموږ په ځوانانو کې، موږ په خلکو کې بیا دا مذهبي جنونیت دومره خور کړی دی، دومره زیات موږ په ځوانانو کې دا مذهبي جنونیت اچولی دی چې موږ ځوانانو، موږ خلک د هغه مذهبي جنونیت نه سو راایستلی. غټه وجه موږ دا محسوسوو په دې کې. کاکړ صاحب په دې باندې نور هم بحث کېږي، خو بهرحال وخت کم دی، تاسو به هم ډېر ناوخته دی، ډېر مې وکړولی. یو بل پوښتنه اخري کوم، او هغه دا ده چې د ډېر وخت راسې په دغه پښتنه منطقه کې ځینې سیاسي مشران چې تاسو سره په کوټه کې ملاقاتونه هم شوي، لکه مثال په توګه ابراز صاحب خټک صاحب او نور دا فکرمندي کوي چې یو بله تاسو د نړیوالو جګړو خبره وکړه په منطقه کې، یو بله نړیواله جګړه په دغه سیمه کې شروع کېدونکې ده چې بیا میدان د پښتنو منطقه وي او جنجال به هم د پښتنو ته ورپېښوي. تاسو هم د دې تیوري سره اتفاق لرئ او که لرئ نو دا جګړه تاسو څنګه وینئ؟ ګوره بنیري صاحب بالکل په دې کې شک نشته. دا یو ګمراه کنه ټکی دلته استعمالیږي چې په افغانستان کې امریکا ته شکست ورکول سو، امریکي فوزونه د دې ځای لاړو. موږ دې ته په دا سترګه باندې ګورو چې دا د نوي جنګ تیاري وه، او دا نوی جنگ بیا د افغانستان پکښې دا د پاکستان پښتون سیمه ده، او د دې دپاره که په افغانستان کې جمهوریت وي او د ولس نماینده حکومت وي، نو دا کار کول ګران کار و. نو دا کار اوس هلته اسانه سو. هم دغسې په دې وطن کې په پاکستان کې چې کوم پښتون بیلټ دی، یوه دا بیا د یو لانچینګ پیډ په معنا باندې، په طرز باندې دا زموږ وطن استعمالوي. دا زموږ وطن یواره بیا د دنیا جان و ټولو ترهګرو ته حواله کوي. نو تا ته به زه یو ریپورټ درکړم د پېښور ډیکلریشن غه چې په هغه کې دا حساب کتاب دا سوی وو، دا پښتانه ګوندونه ان پي، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ و هغه وخت نور پارټیانې پکښې د دې حساب کې چې زموږ په وطن کې 11,000 ترهګر دا ازبکو، دغسې بیا 8,000 عربو، بیا د هغې بعد 6,000 ته نږدې چچن وو، او بیا داسې 4,000 بیا موږ دا چې وایو چې پښتانه وو. نو یواره بیا به دا د جهان ټول عالمي دهشتګردان او دا خلک به موږ وطن ته راوړي. بیا به دا وطن کې بیا ټریننګ سنټران وي، بیا به کیمپونه وي، بیا به اډې وي، او د دې ځایه به بیا پښتانه شړي، آی ډي پیز کوي، به کورونه به نړۍ. اوس په باجوړ کې تاسو وینئ چې تیاریانې روانې دي، آی ډي پي کیمپونه دي، او خلکو ته وایي چې تاسې به وطن پرېږدئ. بیا هغه لوبه ده چې زموږ په وطن کې دوی کوي. بیا به د دې ځایه پخوا روسو او اوس به بیا چیني، بیا به د دې خلاف یو دغه رواني، او بیا دلته اوس د سیپیک زموږ لپاره د یو قسم موږ دا ویل سو د غاړې غم زموږ لپاره جوړ سو، د سیپیک ناکامه کولو لپاره، یا د چاینا په دې خطه کې د اثر رسوخ د کمولو لپاره بیا به زموږ وطن پښتانه ورته اچوي. کاکړ صاحب زه ډېر پوښتنې نورې هم شته دی، ستاسو ذاتي ژوند په هکله، ستاسې د خواهشاتو په هکله، تربیت په هکله، تعلیم په هکله وغیره وغیره، خو هغه به زه نورو زلمو خبریالانو ته پرېږدم چې تاسو څه موقع هغو ته ورکړم چې هغې درنه وکړي. بهرحال ډېر مهرباني، ما سره مو ډېره زه بهرحال که تاسو بیا هم ډېر په خندا دغه ټول مشکل چې د انټرنیټ د کنیکټیوي دی ما سره تېر کړه، خو بیا هم زه ستاسو شکریا ادا کوم او زحمت درته در ورسېده، بخښنه درنه غواړم چې ما ته مو وخت راکوو. په تلو تلو کې تاسې
د خپل زلمې کل کاغذ تاسې د ګوند او ستاسې د ډلې پرې ملګري دي او ستاسې د مخالفو ډلو پرو زلمي دي په ځانګړې توګه هغه چې انټرنیټ استعمالوي سوشل میډیا استعمالوي او هغه ډېر اکټیو دي او د خپلو مشرانو په دفاع کې له حد تیریږي او هغه پروجیکټ چې د نن 15 کاله مخکې ورته آصف غفور د جوړ کړی و چې مخالف به کنځي بېعزته کوي به یې ذلیله کوي به یې او پښتانه اوس هم تر ډېره حده د بده مرغه په هغه لار روان شوي دي هغه غواړي مخاطب کې یو پیغام ولا ورکړي ستا په ذهن کې داسې کوم پیغام شته دی؟ بالکل بنیري صاحب تا ښه خبره وکړه مطلب موږ ته افسوس هم وسي خوابدي هم سو چې موږ د خپلو ځوانانو موږ د خپلو کارکنانو موږ ځان هم د دې دغه نه ګڼم چې مبرر کوم یې نه چې زموږ په وطن څه حالات دي دشمن څومره زورور دی موږ څومره کمزوري وو په موږ باندې څومره لوی ناورین تیر سو په موږ څومره لوی ناورین را روان دی باوجود د دې چې موږ خپل پارټي او خپل لیډرشپ دې ته مجبور کو چې اتحاد وکړي موږ خپل مشرتابه خپل پارټي دې ته مجبور کو چې د پښتانه یووالي وکړي موږ خپل پارټي او لیډرشپ دې ته مجبور کو چې هغه هر څه پریږدي هر څه پارټي مفادات او بیا سټان او شو بد موږ پریږدو او موږ د پښتانه کام د پاره د دې تور ورځو د ختمولو لپاره د خپل هر څه طاقت قوت او عقل هر څه په استعمال راولو زموږ ځوانان زموږ کارکنان ډیره بخښنه دی بالکل اصلېجې غلطي لېجې او الزامات او تورونه او شکنځاوي چې دا ډېر زه دا وایم چې ځان کمزوري هم ګڼم داسې نه دی چې زه تر دې بالا یم خو البته بنیري صاحب خواست ورته کو زولۍ ورته نیسو چې کم از کم که ته اختلاف وکړه بېشکه یې وکړه خو په دلیل باندې وکړه ته اختلاف وکړه په حقایقو باندې وکړه په رښتیا باندې وکړه هسې الزام لګول یو بل ته څوک د پلانکې ایجنسي سړی دی څوک چا ډالر خوړلی دی چا پاکستاني روپۍ خوړلی دی څوک د چا ایجنټ دی څوک د چا ایجنټ دی چا نه مور پاته سوه نه پلار پاته سو نه د چا کور ودانه پاته سوله نو موږ خواست ورته کو زولۍ ورته نیسو چې خدای ته وګوراسئ دا خبرې مه کواسئ دا هغه څه ورته وایي دا دښمني چې موږ به د پردیو خلاف به موږ د دښمن خلاف به موږ یووالی کوله موږ ولې د خپلو مشرانو خلاف موږ ګایږو اختلاف زموږ حق دی هر سړی به کوي او ستاسو د مرکې د لارې بنیري صاحب دا تاسو سره موږ د ټول ولس سره موږ د دې انټرویو له اړخه دا قول کوو چې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي تر ډېره حده پورې دا شی کنټرول کړی دی په ډېر ناز باندې په ډېر هغه څه ورته وایي په ښه طریقه باندې خپل کارکنانو ته موږ دا ویلي دي چې تاسو په کار نه دی چې چا ته غلطه خبره وکاسئ بې دلیله خبره وکړي بې منطقه خبره وکړي په چا الزام ولګواسئ او غیر ضروري تنقید هم که حق که ستا هم که جوړېږي هم په کار دی چې د یووالي لپاره غیر ضروري تنقید هم نه کوي تر اوسه پورې مو دا لاره اخیستې چې په ناز ورته وایو البته که بیا هم نه سمېدو په دې لنډو ورځو کې تاسو به ګورئ چې موږ پښتونخوا نیشنل پارټي به که زموږ د پارټۍ یو کارکون او دا کار نه پرېږدلی نو هغه به د پارټۍ سره یو تعلق نه لري او موږ به بیان ورکوو چې دا پلانکی سړی چې دا کار کوي دا به زموږ د پارټۍ سره یو تعلق نه لري او زه د پارټیانو زم خواست کوم چې تاسو خپل کارکنانو ته یو واره پوهه ورکړئ سر ورخلاص کړئ او که بیا سر نه خلاصي بیا نو په کار دا دی چې وروره تاسو د خپله پارټۍ داخل پسې وشړئ چې بس لاړ شئ وروره زیاته کوي زموږ د پارټۍ سره هېڅ تعلق نه لري دا کار که زموږ په پارټۍ کې څوک پاته سو دا کار یې کوي موږ یې د خپلې پارټۍ پسې اخلو زه په دې موضوع کې معلومات ډېر لرم البته دا نه ویل غواړم چې څوک څه کوي خو داسې خلک هم ګوندونو ته ور داخل شوي وي چې هغه د ګوند د مفاداتو لپاره نه وي د ګوند د مفاداتو خلاف وي په یو نامه په بله نامه دې ته هم بیداره پاتې کېدل پکار دي ما د آصف غفور د پروجیکټ خبره وکړله هغه خلک خواره واره دی هغې نه باید خلک ځان بیداره پاتې کړي محترم کاکړ صاحب زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم ستاسې ډېره مهرباني چې ما ته موخ راکړی و او ما سره په دې پروګرام کې ملګري شوي وای ډېره مننه بنیري صاحب الله دې عزت